د شمال سیندیزي حوزې عمومي ریاست د 1403 کال لاسته راوړنې ماشاءالله موږ ډېر فعالیتونه کړي دي چې د سربندونو په برخه کې د سربندونه دي، کانالونه دي، بندونه دي، چکډمونه دي چې دا پروژې تقریبا په ټول شمال پښتون په سطح باندې تر 15 پروژو پورې رسیږي چې ټوله بودیجه هزینه تقریبا د چې دې کې بعضې پروژې د موسسات لخوا تطبیق شوي دي، بودیجه ورکړل شوې ده او باقي نور د امارت له خپله داخلي بودیجې نه خوا نه بودیجه ورکړل شوې ده چې ټول ټوټل 114 میلیونه بودیجه کېږي. او په نوره برخه کې مو تقریبا په تعداد د 15 تر 20 پروژو پورې چې لوی بندونه دي، واړه بندونه دي او کانالونه دي، چکډمونه دي، په ټول حوزو کې دا دغه کړي دي، سروې کړي دي. فعلا بعضو پروژو ډیزاین هم شوی ده او بعضې ډیزاین لاندې دي او بعضې پروژې سروې شوي دي چې دا په راتلونکي وخت لپاره بودیجه ورته پیدا شي او پروژې چې اقتصادي او اجتماعي مؤثریت لري هغې باندې به انشاءالله کار شروع کېږي. او په نور برخو کې تقریبا موږ د منابعو د اوبو د منابعو په اړه باندې تقریبا چې دغه 1403 کال کې تقریبا 214 سټیشنونه ایجاد شوي دي، 14 سټیشنونه چې مخکې غیر فعال وو هغه فعال شوي دي، هغه ترمیم شوي دي او چې دغه سټیشنونه هره میاشت په دغه شکل باندې په مسلسل ډول باندې ارقام راټولیږي چې دغه ارقام موږ تاسو د اوبو په دغه مدیریت کې مهم رول لري، دا ارقام راټولیږي. او بل د تنظیم د اوبو د مدیریت په برخه کې ماشاءالله ډېر لاسته راوړنې لرو. هر کال د اوبو د مدیریت د تنظیم لپاره میراوان ټاکل کېږي په ټول ولایتونو کې او بیا شبکې چې بعض ځای کې ضرورت دي هلته شبکې جوړېږي، سروې نه وروسته معلومات وشي. او بعضې وختونو کې تقریبا چې خلک د څښاکو څاګانو ته ضرورت لري هغې ته تقریبا جوازونه ورکړي دي په تعداد 4200 جوازونه هم خالي ورکړي د څښلو اوبو د څاګانو دپاره او 550 څاګانو زراعتي څاګانو ته جوازونه ورکړي دي چې دا ډېر غټ لوی تعداد کار ده.